د اسلامي امارت د واکمنۍ د دفاع وزارت یو مهم چارواکی پر ډیورنډ کرښه پرتو سیمو ته په ناڅاپي توګه ورغلی. مولا قیوم ذاکر ولې له دغو پوستو څخه لیدنه کړې او خپلو پولساتو ته یې څه ډول امر او سپارښتنه کړې ده؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. یادونه: په راتلونکي ویډیو کې د ملا هیبت الله اخوندزاده له یو فرمان څخه د اسلامي امارت د واکمنۍ د یو مهم چارواکي د انکار راپور خپریږي. له موږ سره پاتې شئ. مولا قیوم ذاکر په هلمند کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه له سرحدي پوستو لیدنه کړې. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې د دې ډلې د دفاع وزارت دویم مرستیال مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ پلاوي د هلمند په بهرامچې ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د طالبانو له سرحدي پوستو لیدنه کړې ده. د طالبانو د دفاع وزارت د یکشنبې پر ورځ ویلي چې له مولا عبدالقیوم ذاکر سره په دغه سفر کې په هلمند کې د طالبانو د 215 میوند قلي اردو قوماندان مولا شرف الدین تقي او د هلمند والی عبدالرحمن مسلم کندوزي هم ملتیا کوله او د هلمند ولایت بهرامچې ولسوالۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه امنیتي پوستې له نږدې ولیدلې. طالبانو ویلي چې مولا قیوم ذاکر او پلاوي د بهرامچې ولسوالۍ د رباط په سیمه کې د طالب جنګیالیو ستونزو ته د رسیدنې ډاډ ورکړی. د طالبانو د دفاع وزارت دغه لوړپوړي چارواکي پر داسې مهال ډیورنډ کرښې ته څیرمه له سرحدي پوستو لیدنه کړې چې څو ورځې وړاندې په کندهار کې د 6 سرحدي ولایتونو د والیانو ترمنځ د امنیت او تشکیلاتو په اړه د همغږۍ ناسته وشوه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.